السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان په هکله باندې یو خبر درکړم چې یو داسې کار یې کړی ده چې تاسو به هم په رشید خان باندې فخر وکئ. ویډیو تر آخره پورې رشید خان نن دا ثابته کړله چې نه تنها په نړیواله سطحه باندې یو ډېر ښه زبردسته لوبغاړی ده، بلکې ډېر ښه په اسلام باندې مین او په دین باندې کلک ولاړ مسلمان هم ده. وګورئ په هر څه به تاسو پوه سئ، خو دغه خبر کې تاسو خوښ سوی نو د رشید خان لپاره دغه ویډیو حتما لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې افغانستان زنده‌باد هم در سره ولیکئ. زه به تاسو ته وایم چې د آی پی ایل کې چې کومه 14مه لوبه تر سره سوله، دغه لوبه اصل کې غرمې ټایم کې تر سره سوله. که تاسو ته یاد سي د رشید خان دوی ټیم هغه 3 لوبې چې کومې وبایللې هغه ټولې ماښام ټایم کې به تر سره کېدلې، هغه وخت کې به اذان کړی یعنی روزه به رشید خان ماته کړې وله. خو زه به تاسو ته وایم چې په آی پی ایل کې اول وارته دغه لوبه غرمې ټایم کې تر سره سوله چې پنجاب کینګ سره د رشید خان دوی ټیم چې کومه لوبه تر سره سوله، دغه لوبه د هندوستان کې تر سره سوله په چنای کې دغه لوبه وله. په چنای ښار کې دغه ګرمي چې کوم د ډیره یعنی شدیده ګرمي د هندوستان کې، او په دغه حالاتو کې د افغانستان رشید خان روزه هم نیولې وله او بیا هم د خپل ټیم لپاره لوبه تر سره کړله. حالانکه زه به تاسو ته وایم چې دغه لوبه غرمې ټایم کې د هندوستان په وخت باندې چې کوم د 1:30 که 2 بجو وخت کې دغه لوبه شروع سوله او هغه وخت کې دغه ګرمي نور هم ډیره زیاته وي. نو په دغسې حالاتو کې د افغانستان رشید خان روزه ماته نه کړله او د خپل ټیم لپاره لوبه هم تر سره کړله او خوشبختانه دوی دغه لوبه هم ګټلې ده. په دغه لوبه که موږ وګورو پنجاب کینګز اول بیټینګ تر سره که صرف 101 رنزه ټارګټ یې د رشید خان دوی ټیم ته ورکړه، خو زه به تاسو وایم رشید خان سرور او رو کې صرف 18 رنزه ورکړي او همدغسې یو خطرناک لوبغاړی کریس ګیل یې ورته آوټ کړی ده. او بل خواته د سنرایزرز حیدرآباد ټیم بیا 19م اوور کې دغه 101 رنزه ټارګټ یې ورکړی او دغه یې پوره کړ، یعنی ډېر په اسانۍ سره په 9 وکټو باندې د رشید خان دوی ټیم دغه لوبه ګټلې ده. خو دغه رشید خان دا ثابته کړله چې نه تنها یو ښه لوبغاړی د نړۍ ښه اخلاقي لوبغاړی ده، بلکې یو ډېر ښه مسلمان هم ده او په دین باندې ښه کلک ولاړ ده چې دومره ګرمۍ حالاتو کې رشید خان روزه ونیوله. نو دغه خبر ما چې کله نه وکته رشید خان دغه مې ډېر له پامه مې ښه رانې راغی، ما وغوښتل چې زه تاسو سره هم شریک کړمه. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.